لوی فکر وکړئ. دماغ مو له لویو افکارو ډک کړئ، ځکه هیڅکله به تر خپل فکر لوړ نسئ. که مو فکر لوی وي، پایلې به مو لویې وي. له عادي خلکو سره د سترو خلکو یوازینی لوی توپیر د دوی په فکر کې وي. عادي خلکو دماغونه له کوچنیو فکرونو ډک کړي وي، په داسې حال کې چې ستر خلک په دماغونو کې یوازې لوی افکارو ته ځای ورکوي. په یو مفهوم ستر خلک په خیالي نړۍ کې ګرځي. خوب او خیال یې ډېر لوړ وي، ډېرې لویې پایلې انځوروي، مګر عادي خلک د همدغه شیبې ستونزو ته متوجه وي. په هر څه کې خنډ ویني چې نه یې پرېږدي وړاندې ولاړ سي. دا د دماغ ځانګړنه وي چې د حقیقي نړۍ او خیالي نړۍ ترمنځ فاصله لنډوي. ستر جوړېدل یا عادي پاتې کېدل هم د فکر پایله وي. خلک ځکه ستر جوړېږي چې د ستر جوړېدو فکر کوي، خوب او خیال یې لري، او عادي خلکو دماغونه له موجوده ستونزو ډک وي. لوی فکر کول او ځان ته خیالي نړۍ جوړول د ځان حق نه ګڼي یا باور نه پرې لري. تل فکر کوي عادي به اوسي، ځکه خو عادي پاتې وي.